د اذان نیوز محترمو لیدونکو السلام علیکم. د کابل ولایت په شهرنو کې په یو هوټل باندې برید شوی ده. دغه هوټل چې د کابل په شهرنو کې موقعیت درلودل، په دغه هوټل باندې برید د 3 تنه بریدګرو د له منځه وړلو په نتیجه کې پای ته ورسېدل او افغان امنیتي ځواکونو په ډېره ښه توګه او په لنډ وخت کې دغه برید شنډ او بریدګر یې له منځه یوړل. په دغه هوټل کې چینایي انجینران اوسېدل چې څه ډول امنیتي تدابیر هم ورته ونیول شوي، خو بیا هم دغه ډول اهداف نرم اهداف دي چې هر څوک کولی شي برید پرې وکړي. د اسلامي امارت مرکزي وایند ښاغلی ذبیح الله مجاهد زیاتوي چې هوټل کې ټول میلمانه ژغورل شوي دي او هیڅ کوم بهرنی تبع نه دی وژل شوی. د اسلامي امارت د وایند په خبره برید کې یوازې 2 تنه بهرني میلمانه هغه مهال ټپیان شوي دي چې له لوړ چت څخه یې ځانونه راغورځولي وو. له دې څخه پرته کېدای شي ځینې نور هیوادوال هم د شیشو د لګېدلو له امله ټپیان شوي وي. همدارنګه د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور وایي چې نن ماسپښین شاوخوا 2:30 بجې د کابل ښار شهرنو سیمه کې د کابل هوټل ودانۍ چې پکې اکثر عام وګړي اوسي د شریرو عناصرو لخوا تر برید لاندې راغلي. سیمې ته په وخت سره امنیتي ځواکونه ورسېدل او بریدګر یې په کم وخت کې له پښو وغورځول او جګړه یې پای ته رسولې ده. افغان امنیتي ځواکونو په ډېره ښه توګه او په لنډ وخت کې وکول شو دغه برید مهار او بریدګر له منځه یوسي چې د دې ډول بریدونو مخه په راتلونکي کې په څه ډول نیولی شو. ښاغلی جنرال موبین یې په اړه وایي چې لومړی باید د واسطو د دغه شیانو د انډیوالي مخه ونیول سي. ورور چې د انډیوالي مخه ونه نیسي، قسم مې د په خدای چې 2000 کارته په 2000 کمپیوټر ورته پاس کې 2000 وار یونیفورم بند کې 2000 وار دا نه ختمیږي. قربان اصلي موضوع دغه ده چې انډیوالي د خدای په خاطر، د دې ملت په خاطر، د دې نظام په خاطر، د الله او د محمد په خاطر باندې دغه انډیوالي باید مونږ ختم کړو. که د ما انډیوال مفسد زه باید سفارشونه کوم، د تا انډیوال د بل په چا باور ونه کو، استخبارات قوي کو. وروره دا کارټونه ورسه په ټوله نړۍ کې یونیفورم آزاد په بازار کې خرڅیږي. آزاد د هر ارګان یونیفورم په بازار کې آزاد خرڅیږي. دا یو تجارت ده، دا بندول نه دی په کار. په دې باندې هیڅ ستونزه نه حل کیږي. ستونزه حل دا ده چې کوم سړی په جرم گیر سو او له هر چا سره تعلق اول د هغه تعلق والا د هغه انډیوال سر په دار کوي، پس له هغه بیا دغه سړی مجازات کوي. وروره خو مونږ په سترګو وینو، قسم مې د په خدای اربکیان مونږ ته وایي څه خدمت دي. داسې ریښې د نظام چې کله ته غواړې چې بنسټیز کارونه وکړې، غواړې چې نظام په پښو ودرې، غواړې چې نظام مضبوط کړې، هغه په دې نه کېږي چې د ریشي مه پرېږده کار داسې کو، کار بیخي کار چاته ورکوم. وروره د فساد مخه ونیسه، د انډیوالي مخه ونیسه، نظام ته یو پروپوزل جوړ کا، یو لارښود جوړ کا چې په دغه پروسیجر باندې یو سړی کولی شي چې پولیس ته، نظام ته، امنیت ته او دغه ته لاړ شي. نو داسې نه چې یو سړی زه اوس لاړ شم 15 کسه انډیوالان مې دي او وروره دغه دي ډېر مخلصین دي او بس ډېر صادقین دي او وروره په نظام کې برخه ورکړم. نه، هلته پروپوزل ورته جوړ سي، انشاءالله دا هر څه په